السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو مسلمانانو ورونو، نن ستاسو سره په یوه اهمه مسله باندې بحث کول غواړم او دا مسله ډیره اهمه مسله ده او اکثر د مسافرو په ذهنونو کې دا سوال ډیر زیات دی. زموږ چې کوم مسافر ورونه دي نو د هغوی په ذهن کې دا اشکالات راځي. هغه مسله دا ده چې کله انسان په مسافرۍ کې او د ده وخت ډیر زیات وشي، نو آیا چې دی د خواهش اخري حد ته ورسیږي نو دی د خپل لاس په ذریعې سره شهوت پوره کولی شي او که نه شي؟ الجواب، خو د جواب نه مخکې یوه مقدمه په ذهن کې یاد ساتل پکار دي چې شریعت زمونږ او ستاسو هغه مکمل دی، زمونږ دین مکمل دی، مونږ ته هر څه واضح کړي دي. نو په شریعت کې د مسافرۍ دپاره خاص یو حد مقرر دی، خاص یو وخت مقرر دی او هغه 4 میاشتې دي. نو لاول خو د ټولو نه دا لومبی پکار دي چې انسان په 4 میاشتو کې خپل کور ته واپسي وکړي. که بالفرض و تقدیر یو سړی په بار ملک کې دی نو دی خو په 4 میاشتو کې خپل کلي ته نشي راتلی، کور ته نشي راتلی. یو سړی په سعودي عرب کې دی، په دوبۍ کې دی، ظاهره خبره ده چې دی به کال تیری، 2 به تیری، 3 به تیری، نو دی خو واپس کور ته نشي راتلی. او هلته خو څنګه چې د انسان روټۍ ته ضرورت دی، دغه رنګې نور اشیاو ته ضرورت دی، نو دا خواهش هم د انسان یو داسې څیز دی چې د هر چا ګوره دې ته ضرورت وي. لکه څنګه چې انسان کله روټۍ نه خوړلي نو دی غواړي چې په یوه طریقه باندې روټۍ وخوري او دا خپل ضرورت پوره کړي، نو دته سکون حاصل شي. دغه رنګې د انسان بل ضرورت دی، بل ضرورت دی. نو دغه شان چې کله انسان خواهش اخري حد ته ورسیږي او دی دا نه پوره کړی، نو د ذهن، دماغ، زړه ټول خیالات، تصورات د دې طرف ته ځي تر څو پورې چې دا نه پوره کړی دې ته سکون نه میلاویږي. نو آیا چې کله انسان دغه حد ته ورسي نو دی د خپل لاس په ذریعې سره خواهش پوره کولی شي که نه؟ کوم ته چې مجزنې ویلی کېږي. نو دا یاد ساتل پکار دي چې په هیڅ صورت کې اسلام د دې اجازت نه ورکوي چې انسان د خپل لاس په ذریعې سره خپل شهوت پوره کړي. دا یو حرام کار دی او یو ناجایز طریقه ده. خو د دې د حل لار هم زموږ سره شته دی. د حل لاره خو اول تاسو ته ما وویل چې سړی په 4 میاشتو کې واپس بیرته کور ته راشي. که یو سړی لرې مسافر دی نو هغه نه پکار دی چې د ټولو نه لومبی د الله رب العالمین یره په ذهن کې راولي چې الله رب العالمین ما ته ګوري، ولې زه دا کار وکړم. بل دعا، دا ډیر اهم سبب دی چې الله رب العالمین د سړی دعا وغواړي چې یا رب العالمین ما له صبر راکړه، د دې ګناه توفیق ما له مه راکوه او د دې ګناه نه ما بچ وساته. 3 نمبر کې د دې ګناه په نقصاناتو باندې نظر کول پکار دی چې دا څومره نقصانات لري او څومره غټ غټ نقصانات لري. سړی په هغې باندې سوچ وکړي نو د 2-3 سکنډې په مزه باندې ولې انسان خپل صحت خراب کړي. د مجزنۍ د ټولو نه غټ نقصان دا دی چې د دې انسان ذهن به انتهایی حد درجې کمزوری کېږي. د دې انسان په ذهن باندې به چکر راځي، د دې انسان په ذهن باندې به بوج راځي، د په ملا کې به دردونه وي. د چې کله د ځمکې نه پاسي دته به سترګې تورې تورې کېږي. دغه رنګې که دا کار د حد نه ډېر سیوا کړی شي نو دا انسان د واده قابل هم نه ګرځي او که څوک د واده قابل وي نو ډېر په مشکله به د دا اولاد پیدا کېږي. بیا انسان ولې وکړي چې خپل ټوله زندگی د معمولي خواهش د وجې هغه خرابه کړي او د ډیپریشن شکار شي. د دې وجې نه د دې په نقصاناتو چې نظر وکړی شي، د الله جل جلاله نه ویره وکړی شي. او بل یو اهم سبب دا هم دی چې کله انسان دا خیالات، تصورات ذهن ته راځي نو چې دی یوازې ډېر پاتې نه شي، ځکه د ده خواته څوک نه وي نو دی ډایرکټ د دې ګناه طرف ته تلی شي. که چېرته دی یوازې او دا تصورات ذهن ته راځي نو باید دا د خلکو خواله ورشي، یو مجلس ته ورشي، یو دینی بیان ځان ته ولګوي یا یو بل داسې عمل طرف ته رجوع وکړي چې دا خیالات او تصورات د ذهن نه وځي. نو امید لرم چې انشاءالله تاسو به له دې ګناه نه الله رب العالمین وساتي. خو په هیڅ صورت کې ګوره دا حلال نه ده چې انسان د خپل لاس په ذریعې سره خپل خواهش پوره کړي. دا په اسلام کې یو ناجایز کار دی. د خپل نفس سره جهاد کول پکار دي، صبر کول پکار دي. الله رب العالمین دې موږ له په دې باندې د عمل کول توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.